امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الفاروق رضی الله عنه چې کله په حق کې د چانه د نیری دو باس راشي نه التبه د عمر رضی الله عنه مولازي کله عدل او د انصاف تذکره دي شروع کړی د عمر رضی الله عنه مولازي کله عجزي او د انکساری تذکره دي چې شروع کړی د عمر رضی الله عنه مولازي او مسکینانو باندې په یتیمانانو په کندو باندې کدي د مهرباني او د شفقت مسله و چیرله د عمر بن الخطاب رضی الله عنه مولازي او که د جهاد او د جنگونو مسله دی و چیرله نو بای که عمر بن الخطاب رضی الله عنه مولازي لنډه د چې د خیر تذکره دي کوله نو عمر الخير به کې لازم راځي خیر ولا عمر. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن مسعودنا اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر کله چې نیکانو خلکو تذکره شي نو عمر په کې باوله کې یادوي. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړي دا روایت عبد الله بن عمر دا موي ورسول صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك یا الله پر دوه سړو کې جستا کم خوخي نو اسلام له عزت ورکا عمرو بن هشام ابو جهل او عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله کار کړی چې الله بچا مين دي مهاجری هجرت کړو به بدری په بدر کې شریک شو هر جنگ کې بدر رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ یوازې د فضیلت چې په غزوه بدر کې شریک شه او حدیث کې راځي لکه څنګه چې امام بخاری امام مسلم رحمهم الله راوړل دي چې الله سبحانه وتعالى د بدریانو تر اخکار شو کوم چې بدر والو او الله وتو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه تاسو که هر څه کوي وس کوي تاسو لپاره جنت لازم شوی دی. دغه یو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه فضیلت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله اذا حق د عمر رضی الله عنه په جبه دي جاری کړی دی همیشه وقلبه د بجړه باندې دی حق وي ځکه یو بل ذکر رسول صلی الله علیه وسلم رحم الله عمر الذي عمر بخي لم يترك له الحق صديقا حق دغه لپاره مرګره نه لري پرې خو دي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه د ایمان گواہی ورکي او غنيشتي ابو دې مجلس کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی بينما رجل راكب على بقره یو سړی ورس په غوا باندې سور شو نه التفتت الیه دی غوا سر وړو دي سړی ته وی ویلم اخلق لهذا ذو الله دې پر نیم پیدا کړی ته مو سوري نه د کسان رسول الله یا رسول الله یو غوا خبري وکړي و دې ځکه نه ابو بکر صدیق په مجلس کې شتي او نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه شتي دوه نشته په مجلس کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنت به انا وابو بکر وعمر زه خدا خبره ما نه ما جواب ایمان دی د ابو بکر په ایمان دی او د عمر په ایمان دی ګور عمر شتي نه په مجلس کې دا گوی د رسول صلی الله علیه وسلم وي د عمر په ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم زوی دوم بخوب کې مولد رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص دا خلق مالدو او دي خلقو قمیصونه چولي او کپڑے چولي د بعضو خلکو دا کمیس دي سینې پورې رسیدو د بعضو دا نامه پورې د بعضو دا غینه موچتو. وعرض علي عمر او بك عمر رضي الله عنه راغي وعليه قميص يجره او قميص چوله خو بزام په سیرخ کودو. صحابو ته پوښتنه فما اولت ذلك يا رسول الله دي تعویل سره تعبیر سره رسول الله ته الدين دا کمیس چې څومره د شړیو دومره باقي دینداری و. عمر رضی الله عنه په ځان په سره دین دي سره کودو دومره باقي دینداری و د رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ده. صحیحین کې یو حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو باغ ته نه وته نیمه جرا شنن د رسول صلی الله علیه وسلم چوکیداری وکما فجاء رجل يستاذن یو کسره غوړي وټکو ویما چې سوق وی چې عمر ویما رسول دی یا رسول الله عمر دی وی چې اذن له وبشره بالجنه جنت زیره ورکو ته اجازه دا ګور جنت زیره د عمر دی اند پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم زودوما وی جنت تلال دې خوب کې نو په جنت کې مې زنانه ولیده فاذا امراه یو زنانه مې ولیده چې هغه د یو قصر او محل په یو ګټ کې لګیاوه او د شیکو یمای چې لمن هذا دا کور د چا زنانه چې بګو دس کې او دا قصر او دا بنگله د چا دا وی ما ته وی چې لعمر بن الخطاب
دا عمر رضی الله عنه کور دی او دا هغه بنگله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت غیرة عمر، نو ماته د عمر رضی الله عنه غیرت رایت شو، فوليت مدبرا، نو شامې کړه ډایرک روان شو. عمر بن خطاب رضی الله عنه غیرتی سره اوس داغه په بنگله کې یو زنانه او داس کې زو د نشه مودري. قال ابو هريره رضي الله عنه فبكى عمر ونحن جميعا، عمر ننجل او طول جلل في ذلك المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مجلس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیا عمر وی رضي الله عنه بأبي أنت يا رسول الله، زما بلار دي بتا قرباني يا رسول الله، عليك أغار استاب مكة بس غيرتكم. أنس بن مالك رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، رسول صلى الله عليه وسلم أحد غربا يورز ولانه، وأبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وسلم وعمر وسلم وعثمان وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فرجف بهم لا غرو خوزيدو. رسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أخبروا الرواد شولا غليشا وزي ودرقا فإنما عليك نبي بتابني بيغمبر ولا وصديق، أبو بكر صديق ده، وشهيدان أو دو شهيدان دباني ولا لي يو عثمان ده أو بل عمر رضي الله عنهما. دي ذكر رسول صلى الله عليه وسلم قوي ورقل جده وشهيد كي. رسول صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب، الخطاب زوية والذي نفسي بيده، باغ رب می د قسمی د چاپلاس کی جزما سانا، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. کله چې ته په لار روان یو شیطان ست مخې راشي، نو شیطان ته لار بدلی نه زنانه خو بدل پټي یو پټي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی یو ورځ هغه په خپل مجلس کې کېناستو فی سکینه ووقار، وسکینه او وقار. عبد الله بن مسعود یو فقيه صحابي او ډېر پوه صحابي، او با صحابه او تابعین وسره ناسو ناغوت دا نوادر او طرائف. نوادر مطلب دي سي عجيبون دي قصې او واقعات دی وته بیانول. هغه ته سم وګي خو ده دغه رسول صلی الله علیه وسلم نو قصې شروع کړو. لقي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو کې د یو کسر شیطان ملو شو د مدینه په کوسو کې. مدینه په کوسو کې یو کوسه کې جری شیطان د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري لمخې لوه. فدعاه الجن الى المصارعه، من دي پیری او دي شیطان دغه صحابي ته وی پهلوانی نه کو، کشتی نه کو. وی هغه ته سیده او وګو کوي ولې بنه کو. فصرعه الصحابي، دي صحابي جره پیرو چت کو یو ګړځي توي زمکه راواچ. دي پیری وته دعني وسما پریخ يا صحابي پریخو. ثم قال الجن ثانيه، دي پیری بدوین پیری هل لك في المعاوده بدوین پر خونه راځي او ته سیده. فتصارع به پهلوانی او کشتی شروع کړ، پرزولي شروع کړو. فصرع الصحابي الجني، نبذ د پیری چې اوچت کو زمکه له بیا راواچ. وجلس على صدره، او په دې سینو ته کېناست. وی هغه ډېر چې غوال غدنه پرې خو او د دې سنگلونه دغه زینې نیولې. وی دې صحابي او ته چې ته ما ډېر کمزور سره ښکاري او ستاسو سنگلي د سپي بشان دي، لکه د سپي چې څنګه نری سنگلي او یو پیری. وی هغه چې اوس پیری نو ستانه د بچ کېدو طریقه وی هغه پیری او ته جایت الکرسی وای او پیری پاسې د ذلیل د غزینه غیب شو، بیا راخکار نشو. د کسان عبد الله بن مسعود ته وی دا سو کو د صحابي ابو خندا شو. ومن عسى ان يكون الا عمر، دا چې عمر نه نسوک وي، دا عمر دا نه لو څوک دا کار کول نشي، دا وی عمر